یو خاوند خپل ښځه په ناروا کار ونیوله او خپلې ښځې سره بیا څه وکړل، دا ټول تفصیل تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. د دغه ښځې خبرې هم تاسو سره شریکوم. قدرمنو دوستانو، د دې واقعې په باره کې ویل کېږي چې دغه ښځې یو ځل خپل خاوند ته وویل چې زموږ په کور باندې مخامخ دغلته یوه ونه ده، په دغه ونه کې کارغه کینی او کله کله زما د سر نه لوپټه ښکته شوي وي، نو دغه کارغه ما ویني او دغه کارغه نامحرم دی. نو د دې وجې نه خاوند ته یې وویل چې زه ډېره پاک دامنه یم، دغه ونه چې ده دا د بیخ نه ووهه. خاوند یې ډېر زیات خوشحاله شو، ویل چې زما ښځه خو ډېره زیاته پاکه ښځه ده. هغه لاړو او دغه ونه یې د بیخ نه ووهله. ډېر زیات خوشحاله هم و، خو د خپل خاوند په نظر کې ځان ډېر زیات ښه کول غوښتل، په همدې وجه باندې دی دا کار وکړو. دی د خپل خاوند اعتبار داسې جوړ کړی و چې د هغه په ډېر اعتبار و، خو په اصل کې دا ښځه بدکاره وه او دې ځان ته یو یار ساتلی و. یوه ورځ چې دغه خاوند یې د کار نه په وخت باندې راغی، نو ویې لیدل چې ښځه په کور کې نشته. دا چې غلی غلی کله کوټې ته ننوتو، نو هلته یې ولیدل چې دا د خپل یار په غېږ کې پرته وه او دغه سړی د په اول ځل باندې ولیدو. د مازغه بیخي ګډوډ شول چې دا زه څه وینم، خو ده په دغه دوران کې څه ونه ویل. دا غلی د کوره ووتو او بېرته په هغه خپل ټایم باندې دا کور ته راغی. خو ده خپلې ښځې ته بیا په سبا باندې وویل چې زه کیدای شي نن کور ته رانشم، زما به شپه بهر وي. ښځه ډېره زیاته خوشحاله شوه. ښځې خپل یار راوغوښتو او هغه ته یې د شپې ویلي وو چې نن به زموږ شپه یو ځای وي. خو کله چې دوی د شپې ماحول ګرم کړی دی، نو دغه خاوند یې په دیوال باندې غلی راوښتی دی، د کوټې ور یې ډبولې. کله چې ښځه پوه شوې چې خاوند مې راغی او دغه سړی په المارۍ کې، یعنې د کپړو کومه غټه المارۍ چې وي هغې کې پټ کړی و، او دا چې کله یعنې خاوند یې ورننوتو، نو په دغه دوران کې خاوند خو هسې هم د مخکې نه پوه و، ځان سره یې تمانچه هم وړې وه. کله چې کور ته ننوتو، یعنې خپلې کوټې ته ننوتو، نو دغه هلک یې را پیدا کړو چې پټ شوی و. هلک یې هم وویشتو او خپله ښځه یې هم وویشتله. نو یقینا چې دې سړي د غیرت کار وکړو، ځکه چې یو سړی ښځه د خپل عزت دپاره کوي، نو نه ده په کار چې بیا هغه ځان دپاره یارانو ساتي. دا ویډیو تر همدې ځایه وه، غوښتل مو چې د یو عبرت په طور باندې تاسو سره شریکه کړم. ستاسو ډېره مننه چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شوئ.